بس ماسپښین د دې کور نه وتی دی او لا تر اوسه یې څه پته نه لګېدلې. خپل خپلوانو ټولو سره موږ رابطې وکړې او بس څه پته یې نه لګي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو ستاسو قرباس نواز سالارزه یم. دا مهال در سره د کارشیټ کلي کې ولاړ یم. یو څو ځوانان را سره ولاړ دي. دغه شنې مسله هغو سره راغلی چې د هغوی ماشوم ورک شوی دی. مدرسې ته یې لېږه د ګاجي خوړ نه کوز کاڼه مدرسې ته. نو په دغه سلسله کې هغه ورک شوی دی. هغه ماشوم نه خپلوان ورکره تللی دی. ځکه دغلته په سایډ باندې به تاسو ما سره وینئ، ما سره په دغه سکرین لګېدل دی. تاسو به یې وینئ دغه ماشوم دی د 14 کالو عمر دی. راځو دغه ترې را سره ولاړ دی. د ده نه پوښتنې کوو چې دا د څو عمر او څنګه ورک شوی دی. د ده نه یو څو تپوسونه کوو. جي راته ووایه. بس هغه بله ورځ تقریبا درېیمه ورځ د دې ماشوم او مدرسه کې کوز کاڼه کې سبق کوي. کور ته راغلی یو هفته یې چوټي کړه او زما واره دی، زما مشر ورور ورته کار شوي ته سبق له ول نه یې تللی. بس ماسپښین د دې کور نه وتی دی او لا تر اوسه یې څه پته نه لګېدلې. خپل خپلوانو ټولو سره موږ رابطې وکړې او بس څه پته یې نه لګي. په دې کې تاسو راپورټ کړلی که نه دی؟ یاره موږ پوسټ ورکړلی په فیسبوک باندې، اوس دا ویډیو هم ورکوو او نور زموږ داسې کاڼه کې هم زموږ یو ملګری دی هغه راپورټ وغیره هر څه کوي. ښه چې راپورټ درته شوی دی ښه ده. بیا په ویډیو باندې هغه څه نه شي ویلی. ویډیو خو موږ دغه وکړو، دغه ترې را سره وړلی، دغه خبرې کوي او په دغه شیشه باندې تاسو د دغه هلک تصویر هم ګورئ. دی خپل خپلوانو کره نه دی تللی. که زموږ د سالارزۍ ټي وي بلا مینوال لري، که چا هم دغه ویډیو وس رسي، که چا دغه ماشوم لیدلی یا چا سره پاتې کېږي، چا خواله تللی. نن سبا خو تاسو ته پته ده چې مطلب چرس دا شیزونه ډېر زیات دي. نو برای مهرباني که چا دغه هلک لیدلی موږ سره رابطه وکړئ. تاسو سره موږ په سکرین باندې نمبر یې منشن کوو. که چا نه یې لیده دی د الله د رضا لپاره دغه ویډیو شیر کړئ. ستاسو یو شیر سره د یو انسان مدد کېږي. نو ډېره ښه خبره ده. خبرې اوږدو نو خو دغه ویډیو که دغه ماشوم چا لیدلی موږ سره رابطه وکړئ. که چا نه یې لیدلی دا ویډیو ضرور شیر کړئ. انشاءالله دغه ملګرو نه غوښتنه وکړه چې دغه چا لیدلی هغو تا سره رابطه وکړي. یاره زموږ خو دغه غوښتنه ده چې که چا دا ماشوم لیدلی جو زموږ سره د کانټیکټ وکړي دغه نمبر باندې او که چا لیدلی نه ویډیو ځان سره شیر کړئ مخکې ملګرو سره چې موږ ته زر زر خبر راشي. انشاءالله کاکا خان ناصر هم ناست دی، هم ډېر کسان پیژني. دغه په لاره را روانه یم. کاکا خان مې داسې یوه مسله ده. موږ سالارزۍ ټي وي خو هم دغه شانې خدمت کې لګیا دی د خلکو. کاکا خان نه ته وي داسې ویډیو کول غواړي. کاکا خانه دغه ماشوم به که ته انټروډکشن لږ زیات وکړي نو ښه به وي. جی دا په شانګله کې ضلع شانګله چې کومه ده د ضلع شانګله کې څلور علاقې دي. هغه یو په کاڼه دی. کاڼه کې بیا چې کوم د کارشټ علاقه ده ګاجي خوړ ورته وایي. نو هغه ګاجي خوړ کې زمونږ سکه خلک دی، خپل خلک دی، ښه نږدې خلک دی. خو دا ماشوم یې مدرسې ته لېږلی دی. نو دی به څه خفه شوی پته یې نه لګي چې په کوم طرف باندې تللی، خفه تللی یا چا پټ کړی دی، رک شوی. هر طرف چې تاسو ته دا ماشوم معلوم شو کوم سایټ ته کوم تصویر لګېدلی دی. نو نمبر ته هم لګېدلی دی. موږ سره په دې نمبر باندې رابطه وکړئ د سالارزۍ ټي وي باندې. نو ستاسو به ډېره مهرباني، موږ به ډېر شکر ګزار یو. الله تعالی خاصه ته بریالي اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.